قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی اے خلق دا اللہ نو یریگے اگا خدای چی تاسوی دا یو نفس نہ پیدا کرے خلقکم من نفس واحدت چی اگا دا آدم علیہ وخلق منها زوج او دا آدم علیہ السلام نے دا اگا بیم پیدا کرا آدم علیہ السلام چی کل خدای پیدا کردیو دشو نو پا خوب پیت خدای پاک دا گسا پختے روستا او دا غین ورطا بی پیدا کرا حضرت حوا علیہ السلام وبس منهما رجالا کثیرا ونساء بیا دا دغی آدم او حوا دا دوارو نا خدای پاک دیر سڑی او دیر خز خوری وری پیدا کر دا خدای پاک دا انسان نسل جوڑ کر دا غیر پارا خدای پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کے دا نکاح دا اخکل مزیدار طریقہ جوڑا دا یو الک او جینے چی کلا وعده کئی دا دوار پا یو بل رامی یو بل تے قتل نارواوی یو بل لاس ورکول نارواوی یو بل سر پا یو زی ناستا و پاستا نارواوی یو بل سر خبر اتر نارواوی او لوی گونی او چې د نبی علیہ السلام د وینا او د خدای د وینا مطابق د دواړو منس کې د نکاح عقد شي کیږي بیا د دواړو خبر یو بل سره جې دواړه یو بل روا شو یو ځای د دواړو ناس ته جیس شو یو بل سره لاس اوړل جیس شو دینه دا اندازه ولګوي رونو چې زمون د انسانانو د سړو او د ښځو یو بل سره نزدېکت دا بی د خدای او د رسول د خبر نه بالکل نه کیږي زمون تعلقات بټول د خدای او د رسول د خبر مطابقي او زمون جند او زمون خادي دا په هغه طریقې کومه طریقه چې مونږ له د خدای خپل رسول د الله په وینا جوړه کړې ده رونو وعده چې سړی کوي په کومه طریقه به سړی واده کوي او بیا واده به کوي چا سره دا دوه خبرې ستاسو مخکې عرض کوم په کومه طریقه به سړی واده کوي او د سړي دپاره او د ښځې دپاره د کم ملګري انتخاب پکار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ښکلی صحابي دی حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ دی فرمائی چې ما ته نبی علیہ السلام د واده اصول خول نوې فرمایل چې تنکح المرأة لاربع سړی چې واده کوي او یو ښځه په واده اخیستلی کېږي نو څلور مقصد د سړي په لاس کې د هر سړي یو سوچي چې د کمې ښځې سره واده وکړم د چا لور وکړم د چا خور وکړم نو نبی علیہ السلام د خپل مبارک صحابي ته فرمایي چې څلور خبرې د سړي په لکې لمالها بعض خلک ډېر چې داسې ښځه په نکاح والم چې هغې سره ډېر زیات مال او دولت راشي ځمکه ورسره راشي کور ورسره راشي یا د واده دا چې کم سامان د جهیز دا لوښي لرګي دا ورسره زیات راشي بعضې خلک ولجمالها بعضې خلک ډول پسې ټوپونه وی یره که مال ورسره نه می پروا نشته خو چې دا کومه جینۍ په نکاح اخلم چې دا ډولې وي د هلک هم دا سوچ او د هلک د مور او پلار او د خویندو هم دا فکر او سوچ ولحسبها بعضې خلک دا سوچ کوي یره که مال ورسره ني ډول او جمال ني خو چې حسب او نسب یې ښي که ما نه څوک تپوس وکړي چې تا واده کوم ځای کړی دی چې زه کوله وویلی شم چې د فلانکي کاکا لور مې کړې ده د فلانکي خان د فلانکي نواب فلانکي سړي یو لوی نسب زه یادولی شم چې د هغه لور ده او د هغه خور ده
او بعض خلک چې واده کوي د هغې ښځې سره کوي چې هغه دیندار وي لدینها. یاره که ډول یې نی پروا نشته، که مال یې نی پروا نشته، روزي به الله ورکوي. که حسب او نسب سنی اس پروا نشته. د هر کور سره چې تعلق لري ټول د آدم علیه السلام اولاد دی، خو یاره چې دین پکې وي. دین څه ته وایي رونو؟ منځ کوي، روژه نیسي، د خپل حیا او د خپل وجود خیال ساتي، د ستر پابند دی، خپل ځان محفوظ ساتي، اخلاقی خی، عقیده خی، عملی خی، کرداری خی. نو څلور خبرې شو، مال او جمال او حسب او دین. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ توسخی چی کم یوت پا نکاح والا فرمائی فظفر بذات الدین تربت یداک. اے ابو ہریرہ لاست پا خورو کے ککڑ شا. دا دا پیغمبر علیہ السلام غدمین خیرے وی. لاست پا خورو کے ککڑ شا. تگوارے کا خزا کے دا نور سیزونا پرید فقط دین والا خزا پا نکاح واخلا چاہتا، دیندار خزاو کا. اس کے دین میں او مال اب میں خڑیرہ خبر سلور والا یوزے شڑیرہ خدا، دری صفتوں نے یوزے شڑیرہ خدا، دو صفت یوزے شڑیرہ خدا. ہو کدا سے خزائی شڑیرہ زیادہ دیندار دا، پاک دامن دا، دا سنت متبع دا، او یر ڈول نشتا، حسب نشتا، مال نشتا، دا نور دری بیا پریدو دی دین پسیو لگا. دارونو زمون معاشرہ کے کتاسو نظرو کے او سوچو کے دا چا پا نکاح کے چا خدای دیندار خضر ہوستی دا غا جن جنتی جنت. دا حقیقت تے گورے دا خدای کل رسول دروغ نوی رشتیا ہوئی. او که دا چا پا جن کے پا مرگرتیا کے خدای بیکار خضر ہوستی، بد اخلاق و بدخوی و بیدینا، یقینو کہ دا دنیا دا جن پہ جہنم و دوزخ. روزانہ جگڑے پکور کے قرآن نوی لکھے گی، من نکے گی، دا بچو خوی خراب، گاونڈیانو سر جنگ جگڑے، سخر خواخ سر جنگ جگڑے، دین الوی دوزخ پا دنیا کے بلکن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا کلام پا دے وینا عملو. نو خدای پاک دا سی بی بی ورکڑا چی اغا دا دنیا دا پاری و نمونو گردے دلا. دیو فیصلہ کرے و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیثو کے راضی چی زما پا کور کے بدا سے وقت نی چی پاگے کے دا اللہ عبادتو نشی. دا لوی خبر دا شپی بم زما پا کور کے دا اللہ عبادت کے گی، او دروازی بم زما پا کور کے دا اللہ عبادت کے گی. نو دروازی خو الحمدللہ زمون پا مسلمانانو پار کور کے دا خدا عبادت کے گی. خود شپی اکثر کورونو کے خلقو دی دا شپا پا دری زائے تقسیم کرے وا، دری میسا کے با دا اللہ عبادت کاؤ. نو چی دی با کلو دا کیدن غلام بے پاس و وینزا بے پاس و لوے استاسو دا اللہ عبادت شروع کی. دری میسا با غی دا اللہ عبادتو کو چی غیب استلی شو دا کیدل بنو بی بی بے ورلا پاسولا چی دا اخیری دری مشپوستا دا اللہ عبادتو کو. دری سے شپا تقسیم کرے وا، یو شپا کے دا یو کے مریان و غلامان او پا یو شپا کے خزے دا با یو شان دا پکور کے وچی دا ما پکور کے دا سے وقت یو سیکنڈ یو سات تیر نشی چی پاگے کے دا اللہ یاد نشی. نورونو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق کسوک دا خز انتخاب کئی رور لا یا زویلا اغا دا کوشش او کی چی دا سے خز پا نکاح واخلی چی اغا دیندار ہے. دا دیندار خزی چی سبا اولاد او بچی پیدا شی غبم دیندار ای. دا مور دا غیق خود انسان دا پار لنبے مدرسہ دا معشوم چی لنبے سبق وی پا کم سکول کے وی دا مور پا غیق کے وی. دا مور دا غیق دا دی معشوم دا پار سکول دے مدرسہ دا و کالج دے. نو کمور دیندار یو نیکی پا یو خسکول کے تربیت حاصل کا، او کمور بدعملی بیدینی نو سکول خراب دے، دا مور مدرسہ خراب دا، دا معشوم تربیت بد اسلام نہ خلاف کی گی، معشوم چلوی شریبم بیدی نہیں.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام هم په دې اصولو عمل کو. جن بدیدارو فحاشی او بدعملی او دا فتنې نه وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داغه بد عادت و چې د مدینې منورې په کوڅو کې به چکر لګاو او د خپل رعیت حالات به معلومول چې څوک اوږې دی، څوک نار دی، څوک موړ دی، چاته څه ضرورت دی. یو ځل حسب دستور د مدینې منورې په یو کوڅه روان دی، چکر لګی. یو ځای کې ودرېد، د دوو ښځو جنګ یې واورېد. په کور کې دننه دوه ښځې دي، اوس په جګړه دي. یو مور ده او بله لور ده او دواړه د شپونکي په کور کې دي. دا چې کم کور کې جنگ شروع دا د ګډو د چیلو د شپونکي کور دی. د مور او د لور جګړه ده. مور دی لور ته وایي بچې په دې پیو کې اوبه واچوه. لکه عام خلک چې پی ډېرئ نو اوبه پکې اچوي. لور ورته وایي نه مورې پیو کې اوبه اچول خو ناروا دي. او زمونږ امیر المؤمنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا په پیو کې اوبه واچول او مونږ ته پته ولګېده مونږ به وله سزا ورکوو. دا غټه دوکه ده. مور ورته وایي وی لورې دلته مونږ نه عمر څه خبرېږي، عمر دلته کم دی. لور ورته وایي مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه. دا لوی سوچ دی رونو ګورئ. که مونږ په زړه کې دا تصور قایم که چې مونږ یو ګناه کو او زمونږ یو لوی رب شته چې زمونږ دا ګناه ویني، چرته به هم څوک د خدای خلاف ونه کړي. یو ماتحته بابو د افسر مخکې د هغه خلاف نشي کولی، چې افسر یې نه بیا خلاف کوي. نو یو بنده به د لوی خدای مخکې څنګه د الله خلاف وکړي. خو که دا مونږ ګناهونه کوو دا ناروا کوو نو زمونږ تصور خراب دی، زمونږ ایمان ګنده دی، ایمان هم پوره نه دی. زمونږ د خولې خبرې دي چې مونږ خدای ویني، مونږ خدای ویني، مونږ خدای ویني، او الله زمونږ د دې ګناه نه خبرېږي. که دا تصور زمونږ په حقیقت کې پړه کې راغی چې زه کومه ګناه کوم د دې نه الله خبر دی، هېڅوک به هم ګناه ونه کړي. دا لور ورته وایي وی مورې که خدای عمر مونږ نینی د عمر خدای خو مونږ نه خو رانه خبرېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله دا خبرې واورېدې کور ته لاړ. خپلې بیبي ته یې وویل د یو زوی حضرت عاصم رضی الله عنه وی دله دې زوی له به واده کو. بیبي ورته وی ډېره ښه ده کو به وله. وی ښه ما ولې یو جینۍ خوښه کړې ده. ته لاړه شه وګوره که هغه جینۍ واده شوي نی نو زما دې زوی له وغواړه. بیبي لاړه کور یې ورته خو چې راله وي جینۍ خو واده شوې نه ده او ښه جینۍ او دینداره معلومیږي، خو دا ده چې د شپونکي په کور کې د شپونکي لور ده او ته خو امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه. او یقینا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې خدای که مروب او دبدبه ورکړی چې مدینه منوره کې به ړقېده نو د شام د کسرا او د فارس او د روم ماڼۍ به خوځېدې. ته خو امیر المؤمنین د نبی علیه السلام خلیفه، نو ستا زوی هم داسې جینۍ پکار ده چې د یو لوی مضبوط صحابي لوري، د یو لوی انسان، د یو والی او د یو مشر انسان لور او خوري. وی ښځې نورې خبرې پرېږده خو د جینۍ دینداري ما ته معلومه شوې ده. زوی سره هم خبره وکړو، بیبي سره هم اقا د شپونکي لور دیندار خپل زوی له په نکاح واغشت. رب العالمین پکې څومره خیر پیدا کو اوس په دواړو کې. خدای پاک د هغه عاصم ابن عمر د عمر د زوی او د هغې پاکې بیبي په اولاد کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غوندې شخصیت پیدا کو. دا د پاکې بیبي او د پاک انسان د نکاح برکت او خیر. نو چې سړی م نیکي او جینۍ م نیکی، وروستو چې څومره اولاد پیدا کېږي تر نوسو پورې دا به ټول نیکان او صالحان. او که هلک بدعملی او جینۍ بدعملی یا یو کس نیکي او بل بدعملی، یقینو کې دی په خپل هم بدعمل او چې څومره اولاد پیدا کېږي دا به هم ټول ګنده او بدعملی.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده. د پیغمبر علیه السلام یو صحابی دی، جلیل القدر صحابی، او لوی جلیل القدر صحابی په دې ورته ویم چې د نبی علیه السلام په عشق ځان قربان. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د یو څو ورځو مسلمان دی، ډیر وخت د پیغمبر علیه السلام سره نه تیر شوی، یو څو میاشتې یا یو څو ورځې تیرې شوي دي، او د شکل نه بدرنګه دی، بې ډوله د رنګ نه تور دی، او تاریخ لیکي چې شونډې غټې دي، په مخ باندې غټې غټې دانې دي. ظاهر کې مخ یې خوبصورته نه دی، خدارونو یاد وساتئ د انسان د خدای نزدېکت په رنګ باندې او په ډول او په حسن نه دی. ان الله لا ينظر الى صورکم، وی خدای ستاسو شکلونو ته نه ګوري. که شکل ته کتلی نو ابولهب به جنت فردوس کې ناست و، که په شکل جنت وی نو حضرت بلال ته به جنت بیا نه وی ملو شوی. حالانکه حضرت بلال رضی الله عنه له خدای څومره مقام ورکړی دی، ګرځي په دې ځمکه او د پیزار کشار نبی علیہ السلام په جنتونو کې وری. نو رد ظاهر شکل بے ډوله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغ او ډیر په فریاد او په جړا نبی علیہ السلام ته کېناست، جاړي نبی علیہ السلام. حضور پاک له خدای پاک داسې یو عجیبه خوی ورکړی چې د دې ټول امت دپاره د پلار حیثیت یې لرو. د حاجی صاحب محمد امین رحمت الله علیه دا شعرونه تاسو واورېدل چې د قیامت پر ورځ به اواز کی د محشر تګو ته. حاجی صاحب رحمت الله علیه څنګه دی بشیر جان صاحب د محشر تګو را پاسه چې د په غاړه د کوثر ناست مصطفی، او چې کم وخت کې انبیاء کرام د سلم سلم اوازونه کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت دپاره د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي. فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد، وی ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار د خپلو بچو دپاره. بهر کیف نبی علیہ السلام در صحابی راغی او په جړا شو ورته، او په ډېره جړا کې د زړه په سوز نبی علیہ السلام ته وی ای د خدای رسوله، وی ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي، ما به الله ځان ته پرېږدي. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي لکه سعد دا ولې څه چل شوی؟ وی که تا زما او د الله تابعداري وکړه، جنت به دې ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي او الله به دې ځان ته پرېږدي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه، نه د جنت ځان ته پرېږدي، نه د خدای ځان ته پرېږدي، او نه د جنت حورې ځان ته پرېږدي. چل سره ولی پریشان ہے؟ وی د خدای رسول ما ایمان راوړ مسلمان شو، په کفر کې خلکو مانه نفرت کو، چې د مسلمان شوم ایمان مې راوړ، ما وی دا خلک به مانه نفرت نه کوي. اوس هم مانه خلک نفرت کوي، نه را سره څوک یو ځای ډوډۍ خوري، چې په کم جام و بوس کم په هغې څوک اوبه نه څکي، چا سره چې ناست یم څوک را سره یو ځای مجلس نه کوي، او که د چا نه لور خور غواړم څوک لور خور نه راکوي. نو زه په دې یریږم چې خدای دا خو تا ماله شکل را کړی دی، زما را دې شکل د وجې مانه خلک دا نفرت کوي. هسې نه چې د قیامت په ورځ زما را دې شکل نه خدای ته نفرت ونه کوي، ستا جنت رانه نفرت ونه کوي، او ستا د جنت حورې رانه نفرت ونه کوي. په دې پریشان یم. نبی علیہ السلام او فرمایل نه، که تا زما او د خدای تابعداري وکړه، خدای به دې ځان ته نږدې کړي. ګوره ما وی د خدای نزدېکت په حسن او په ډول نه دی، جنت به دې ځان ته نږدې کړي او د جنت حورې به ستا دي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي لکه دې خبرو نه خو داسې معلومیږي لکه چې ستا واده تړه کېږي. وی او صاحب واده ته مړه کېږي، خو ما له څوک لور خور کم ځای را کوي، ما سره څوک یو ځای ناسته پاسته نه کوي، لور خور به څنګه را کوي؟
نبی علیہ السلام آواز وکړ، یو صحابي حضرت په دا مجلس کې خونو خو د پیغمبر علیہ السلام یو نږدې صحابي دی او ډیر زیات مالدار صحابي دی او د هغه یوه لور ده، یک تنها ډیره حسینه او جمیله جینۍ ده، د بنو خزاعه قبیلې یو صحابي دی، عمرو بن عوف رضی الله عنه. لور یې پیغله شوې و، نبي علیہ السلام ته یې ویلي چې زما لور پیغله ده، که څوک یې په نکاح چاله ورکی نو ورکړه. چې ده د واده فریاد وکړ نو پیغمبر علیہ السلام آواز وکړ، عمرو بن عوف شته؟ صحابه وی نه د خدای رسوله کور کې دی، آواز کې وته. بیا ده ته وی ته ورپسې لاړ شه، د هغه لور ده او پیغله شوې ده، زما تا سره هغې د هغې نکاح وکړه، ورشه پیغام ورته ورسوه. دا صحابي حضرت سعد رضی الله عنه چې کله ورغی او د هغې عمرو بن عوف رضی الله عنه دروازې او ډبولا ولره ووت، څه پسې راغلی؟ وی صیب ستا لور پیغله ده. وی یو څومره فحاشي عریانیت او بیدینی چې د ښځو نه خورېږي. دا ښځې د سړو دپاره د ګناه جالونه دي، نبی علیہ السلام فرمایي حبایل الشیاطین یې ورته ویلي، د ښځې په ذریعه باندې شیطان د سړو ښکار کوي. څومره چې دا سړي ناروا کوي او حرامو کې مبتلا دي. دې کې ګورئ که تاسو اندازه ولګوئ نو 50-60% به د ښځو کردار وي. جامه به ترې غواړي، هغه جامه به د سړي په وس کې نه نو په حرامو به مجبوره شي. ښه کور به ترې غواړي، به د سړي په وس کې نه نو په حرامو به مجبوره شي. ښه خواهشات به ترې غواړي او د دنیا آرایش سامان به ترې غواړي، د سړي په وس کې به غني، په حرامو به مجبوره شي. بنیاد یې ښځه ده، د ښځې مکر او فریب او دجل او لوی لوی خلق. حضرت آدم علیہ السلام د جنت نه چې راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي، د بخاري حدیث دی، د څه د وجې نه د جنت نه راغی؟ د حضرت حوا رضی الله تعالی، اگر چې د خدای طرف یو مقدره حدیث کې راځي لولا حوا لم تخن انثى قط، حدیث کې راځي. د هغې نه پس تاسو اندازه ولګوئ د بني اسرائیلو حالات وګورئ. لوی لوی اکابر او اولیاء د ښځو په گرفت کې راغلي، لوی لوی اکابر. بني اسرائیلو کې یو نیک سړی تیر شوی، یو بزرگ انسان. هلته د دې ښځو مکر او فریب درته دې دپاره درته وایم چې تاسو د خپلو خویندو میندو د دې ښځو اصلاح وکړئ او د مکر او د فریب او د ډېرو مشورو نه به یې ځان ساتئ. یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی، هغه ته الهامن یا د پیغمبر په وساطت خدای پاک دا خبر اړه ته واچوله چې ستا به 3 دعاګانې خدای قبلوي. ته چې کومې دعاګانې غواړې 3 دا به دله خدای هغه قبلوي چې ته څنګه غواړې. اوس خو موږ دعا کوو نو خدای پاک دعاګانې قبلوي، خو په مختلفو شکلونو. دا خو نیک سړی و، دا نیکان خلک سادهګانه مې ډېر د دنیا په دې ویتو چیتو په دې لانجو مانجو ډېر نه پوهېږي. چې کور ته راغی بیبي ته یې الوې چې ښځې ما ته خو دغسې حالات معلوم دي چې زما 3 دعاګانې خدای پاک قبلوي. اوس به په مشوره کښېنو 3 دعاګانې به د خدای نه وغواړو. دا ښځه ورته وایي وی سړیه داسې کار دی چې 2 دعاګانې ځان له وغواړه، یو پکې ما له وغواړه. خاون ورته وایي دا بوډا بابا نیک سړی دی، بزرگ دی، وی ښځې ته به اوس څه ګن غواړئ؟ خو د خدای نه به جنت وغواړو، د خدای رضا به وغواړو، د دنیا ښکلی ژوند به وغواړو. وی نه سړیه په هغه 2 چې د خدای نه ته څه غواړې غواړه، یو به خامخا ماله غواړې، زما در باندې حق. وی ته څه غواړې؟ نو د ښځو مطالبې تاسو ته خپله معلومېږي. وی زه دا غواړم چې ما خدای پاک واپس د 1400 کالو پیغله کړي، دا ټیټه ملا مې خدای رانیغه کړي، دا غاښونه چې مې د خولې نه وتي دا له خدای واپس برابر کړي، او شکل مې خشته او مزیدار شي. دا فطري تقاضا ده د ښځو حسن خور. د تعیش دې سامان ته نه ګوره،
پوډر او سرخی او دا قسم قسم نخرې د سړي په واده که تو ګورې د هلک په واده به 2 روپۍ لګي او د ښځې په واده باندې به په زرګونو روپۍ لګي. په یو جوړه کې هم د ښځې واده کېږي، خو چېرته تاسو لیدي چې یو ښځې په واده کې 2 یا 3 جوړې پوره شوي په سلګونو جامې او جوړې او یو جوړه د زرګونو روپو. دا فطري تقاضا ده، حالانکه قمقلیم دي. په 1500 او 600 روپۍ جوړه جامه به والي او چې پردي واده له لاړه شي نو هغه غټې لوجې به په لمن کې راواچي کور ته به یې یوسي. او بې شرمه خولې به پې بیږي په پردي واده کې. او د بدقسمتۍ نه زمونږ د سړو ډوډۍ مخکې د ښځو وروستي 2 بجو ته 1 بجې ته د ښځو ډوډۍ ورسي او بیا هغه غوښه مخه ته خلاصه شوې خوټ کېدلې لوجې وله پخېږي. تندیله او مخله خو ګوتې وړي نه، هلته یې ځان له 2 نمبر مخ جوړ کړي. که رومال وله وړي خو هغه قصه پسې خرابېږي. قمقل شی دی جي. نیکانې ښځې ښه ښځې دي، خو اکثریت د ښځو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده. دا دې لپاره درته ویم چې تاسو په دې دجل او فریب او مکر کې مبتلا نه کړئ. هن ناقصات عقل و دین، پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی عقل ام ناقص دی او دین ام ناقص دی. وی صاحب دا عقل ولی ناقص او دین ولی ناقص؟ وی عقل خو ځکه ناقص دی تاسو ته پته نه لګي چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر، او دین ځکه ناقص دی چې ډېر وختونو کې داسې وختونه په زنانه راځي چې خپل مونځ او روجې پکې نه نیسي، مونځ پکې نه کوي. وی جنت ته چې لاړم دوزخ ته چې لاړم دوزخ مې ولید نبی علیہ السلام فرمایي نو اکثر پکې ښځې وي. دوزخ کې اکثریت ته ښځو. بیبیانې د تپوس کې د خدای رسوله د ښځې ولې زیات دوزخ ته ځي؟ وی بکفرهن، دوی ناشکره دي. وی یکفرن الله، وی د خدای ناشکره دي. وی نه یکفرن العشیر، د خاون ناشکري کوي. نبی علیہ السلام فرمایي او د خاون څنګه ناشکري کوي؟ وی لو احسنت الى احداهن الدهر، وی که ټوله زمانه ښځې سره ښه سلوک وکړي، جامه پیزار چې د هغې خواهش سیه وله راوړئ ټوله زمانه، ثم رأت منک شیئا، او بیا دومره غلطي در نه ردی ګوتې د بند دومره ووینئ، دومره لږه غلطي، نو څه وی؟ وی ما رأیت منک خیرا قط، یه سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې تاړو خیر نه دی لیدی. دا نبی علیہ السلام فرمایي 1400 کاله مخکې. ناشکره شوې د خاون، نو ناشکري پکې ډېره زیاته ده. او دا حسن او د حسن طلب او دا ښې جامې او جوړې دا د ښځو فطرت دی. نو ما دا سوال د خدای نه وکړه چې ما خدای پیغله کړي د 1400 کاله. دا خاون ورته یې سړي ښځې د مرګ په غاړه تم ولاړې او زم ولاړې، نیک بخت چې د خدای نه به د خدای رضا وغواړو، جنت به وغواړو، نیکان صالحان اولاد بچي، داسې قصې پسې به وغواړو. دا ته څه کوي؟ وی نه بس ته په دې 2 دعاګانو چې څه غواړې غواړه، خو ماله به دا یو غواړې، زما د باندې حق. سړی یې مجبوره که سړی د ښځې نه مجبوره؟ خدای ته سوال وکړي خدای 3 دعاګانې خو ته قبله یو د ماله د ښځې دپاره قبوله کړه. دا پیغله که 1400 کالو جینۍ، خو چې داسې جینۍ شي چې د دې نه خوبصورته بل په دې علاقه دنیا کې دي. خدای وعده کړی او مقصد یې جوړه شوه. چې جوړه شوه څو ورځې تېرې شوې، چې تیرې شوې اوس دا د خپل خاوند ته وی بوډا بابا ته چې سړی یو فیصله کړه. ښځې بیا څه وی؟ وی داسې کار دی چې ما ته مو ګوره او ځان ته مو ګوره، زه پیغلم او جینیم او ته دا یو اتیاو کال وی قبر کې د خپې ویزان دی، ما پرېږده چې ته بل ځوان خاوند وکړم او ته ځان له چې ته بله ښځه ګوره. قمقل شی دی ما درته وی. بوډا بابا ورته غصه شو، نیک سړی وی ښه دا دعا ما دې دپاره کوم، تا به اوس زه پرېږدم بل خاوند به کې او زه به ځان له بله ښځه ګورم؟ په انسان خو دا غصه راځي فطرته. خیرې یې ورته وکړه، هغه 2مه دوا استعمال کړه. وی خدای زما دا ښځه دا غزول حال نم بتره کړي، مخکې چې څنګه و چې ښه بوډۍ شي، ښه په بد شکل شي. غصه شوه چې ستره د ښکلي شکل د وجې نه په ما نخرې کې
ودرېږه چې دا شکل درته اوس برابر کړه. هم اقسې ته جوړه شو چې ته جوړه شو اوس یا سړیه دا دې رانه څه جوړ کړه په ټوقه پېږې او که نه پېږې زمانه څه جوړ کړو غوبل یې ورسره جوړ کړه. هلته کې زامن د اوچت شو بابا زمونږ د مور باندې څه نخرې دې جوړې کړې کله ته 14 کالو کله د 80 دا تا د بزرګي او عبادت دې خبرې ته ورسو هلته اوښیان ورپسې راله لغې غوبل جوړ کړه زمونږ د خور نه دې څه جوړ کړل. دې غریب په دوه کې حیران دی چې خدای دا څه غلطي وشو. وی ښه خدای پاکه بس هغې وایي چې هغه مخکې سینګه واغسې که هغه 14 کلنې په شړک غورځوه خو چې دې غم نه خلاصه شي. وی خدای چې بس مخکې سینګه وه هم اقسې که دواګانې 3 واړه لاړې او ښځه همغسې پاتې شو. دا د ښځو دجل او مکر او فریب. مشوره به ورسره کې ګورې دا نه چې مشوره به نه کې خو بیا چې فیصله کې نو د خدای او د قانون د رای مطابق به فیصله کې او به تا ته وی لاړ شه شابه سړیه شابه لاړ شه هله دا ماشومان ټول ورځ د پردو کوڅو کې دغه بلا پسې ګرځي یو ورته چې ترا پیدا ته به تلې او غټ ټي وي به دې په اوږه کړې او کور ته به دې دا ماشومانو له نه ګوري ماشومان خو دې پردو کوڅو کې ګوري دی ورته خپله ضرورت په ناروا به سر یې ګرځې به دا تاسو بنیاد ولټوي. قسم دی دا زمونږ دا پښتانه خو ډېر ښه دي ډېره ګزاره ده پکې او ډېره حیا ده پکې. تاسو لاړ شئ وګورئ سړی لکه د نوکر غوندې د دوکان نه بار ورته ولاړي او ښځې په دوکانونو کې دوکاندارانو سره څوکۍ کې دا کم ایمان او کم غیرت او کم پښتو او زمونږ د پښتنو هغه زوړ ماحول به مو ګورو هغه بورقه چې هغه ټوپۍ به پکې وه هغه اوس شته نشته من حیث العموم ختم شوې ده. اوس هغې ټوپۍ پورې زمونږ د وطن دا ښځې خاندي غټ پړونه او غټ څادرونه شته نشته ختم. اوس نری نری څادرګي د دین مسله اوس واورئ او دا خپلو زنانو ته بیان کړئ چې ستاسو غاړه پې خلاصه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې ښځو به جامې اغوستې او بربنډې به هغې ته خو دا صحابه خو دا دور نه ولید وی د خدای رسوله جامه به اغوستې بربنډې جامه به اغوستې کاسیات عاریات جامه به اغوستې بربنډې به مائلات ممیلات ځان به سړو ته مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي او چې پلا رځي رؤوسهن کاسنمة البحت سرونه به داسې وي عربو کې یو قسم اوښانو د هغه قبان به اوږدو او داسې یو طرف ته به مایلو نو چې پلا رځي نو دا سر به یو ښي طرف ته یا ګس طرف ته کوږ وړي دې دپاره چې دا سړي راته رامایل شي او راته وګوري. نبی علیه السلام فرمایي دا زناکارې ښځې بدعمله ښځې د ښځې ژوند څه دی کور کې به ډول کوي او د کور نه بار به ډول نه کوي. نن د ښځو ژوند څه دی کور کې ډول نشته ختم او د کور نه بار چې وځي نو کم حسن او کم ډول استعمالی د نبی علیه السلام د وینا خلاف شو که نه شو. د کمې ښځې زنانه چې د سر دا ویښته ښکاري دا مری ښکاري دا سټې ښکاري دا لیچې ښکاري د دې ښځې مونځ په دغه حالت کې بالکل ناجایز بالکل ناروا. دا د سیپون او د جارجټ دا نری دوپټه چې ښځو په سر کړي وي د سر ویښتې پکې ښکاري که نه ښکاري او جواب راکړي ښکاري که نه مری او سټ پکې ښکاري که نه ښکاري او اوسنی چې کوم نری لباس راغلی دا مټې پکې ښکاري دا لاندې د پنډو نه لاندې دا نلي او دا څیزونه پکې ښکاري دې کې د ښځې مونځ د کم ځای نه وشو. ناخن پالش او نوک پالش د ښځو دپاره لګول بالکل حرام دي. دا به مونځ کوي که به نه کوي چې دا اودس کوي اودس یې نه کېږي که دا لامبي او غسل ورباندې واجب یې هغې نه نه پاکېږي د هغې په ځای د ښځو دپاره نکریزې څه نکریزې پورې کړي شریعت دا ویلي. سر کټ کول د ښځې دپاره قطعا حرام او ګناه ده. نن زمانه کې ښځې سر کټ کوي که نه کټ کوي
بلکې دومره عجیبه دور دی. څو میاشتې مخکې د چا نکاح له بوتلی یم حیات آباد ته ناستو، د نکاح په تقریب کې د ما یو شاګرد و د هغه دوستان ډېر خلک راغلی، قسم دی داسې وجود مې وبوګنېد، خدای دې خلکو کې هغه حیا څه شوه. ناستو د نکاح په تقریب کې د دنیا خلک راغونډو خواړو، چا څه پروا نه ساتله، مې دا عادت خلک. ناوخته شو، هغه مولانا صاحب ته ما ویل دا خو ناوخته دی. هغه پاسېد، هغه د جینۍ یا ورور و یا پلار راغی. ما وی صاحب ناوخته دی. وی جي لږ صبر وکړه، هغه جینۍ تلې ده، څه نوم یې واغېست، بیوټي پارلر که څه ټکې واغېست، هغې له تلې ده راځي. الله اکبر. تپوس مې وکړ، دا نوم خو ما م اورېدلی، ته لږ ډېرې پېژنم هم، خو دې کې مقصد څه دی؟ وی دا سر ویښته میښته او دا قصه برابر وه. هغه مجلس کې 10-12 کسانو خبره واورېده، هېڅ پروا هم پې چا ونه لرل. دا د مسلمانانو جون. دا ټي وي کیمرې چې کوم وخت کې راوړي د واده پر ورځ، د جینۍ تصویرونه هم پکې والي او د هغه نورو جینکو هم ورسره والي. اخباراتو کې هم راشي پکې لیکلي دا جینۍ او دا هلک او د خپل اقربا. هغه اسلام خو به یو طرف ته کوا، زمونږ پښتو غیرت او حیا څه شو؟ د خدای قهر کې نازلیږي رونو، په فحاشۍ او په بدعملۍ به نازلیږي. که مونځ نه کوې خدای به رسره ګزاره وکړي، ګناه ده خو به کړي در سره. که زکات دې ورنه که ګناه ده خو ګزاره به در سره وکړي، غټه ګناه ده، نیسي به دی، خو د دنیا د عذاب نه به څه ګزاره در سره وکړي. خو که فحاشي او بدعملي کم قوم شروع کړه، دغې قوم ته من حیث العموم خدای نظر نه کوي، د رحمت د خدای قهر او غضب به پرې نازلېږي. په دې خادو په دې ودونو کې هلکان او سړي په یو کور کې او یو کوڅه کې یو بل سره ناست پاست دي. او بیا زمونږ په وطن کې پخوا به ښځو له وراګانې بوتلې، داسې به وکړه، ورا به یې بوتله ښځو. زه ټیک ته جینه کې یو بل ته راغونډې شي او شمې ممې بلې کړي او لاسونه ماسونه وپړقي په کور کې دننه، دا یو خوشحالي ده کوي دی. اوس مې اورېدلي چې هلکانو له وراګانې بوتلې، دا پکې بېله نخره ده. هلکانو یو بل ته پیل یو سی به زنځیرونه او شړنګا شلونګي شروع. دا حیا څه شوه؟ هغه ایمان څه شو؟ غیرت څه شو؟ ولې په ډېره د هلکانو پلاران او دوی خپلوان نه خبرېږي، مشران نه خبرېږي، مونږ پې نه خبرېږو، مونږ پې غلي یو. خدای به مونږ نه هم د قیامت پر ورځ تپوس کوي. نو خبره مې دې پورې کوله رونو، د دې اصلاح به څوک کوي؟ تاسو به یې کوئ. جامې جوړې دا په خپلو زنانو له اخلي. زنانه په جامو په جوړو په سپلو په کیړو پسې بازار ته ملیږي، خپله وله جامې اخلي، خپله وله جوړې اخلي، خپله وله سامانونه اخلي. د یو زنانه او بیا د یو پیغلې یا د یو جینۍ وتل بازار ته، دا ګوره ډېره غټه ګناه ده. خدای دې تاسو او مونږ ټولو سره که چا کړي، خدای دې ورته معافي نصیبه کړي. نو ما خبره دې پورې کوله چې هلک دیندار او جینۍ دیندارې جون به خوشحاله. هغه د صحابي لور جینۍ دا خبره واورېده، وی مور یې رشته م ولې واپس کړه؟ وی په دې م واپس کړه چې د سړي دا شکل دی، دا شکل دی. جینۍ ورته وی دا م ولې واپس کړه؟ دا رالېږلې چا دا هلک؟ وی مور بچې نبي علیه السلام وی ښه کومه رشته چې ماله د هغې انتخاب د دواړو جهانو سردار کړی دی. وی زما د قسم په خدای وي چې هغه ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. شا به یې واپس کړي، نکاح ورسره زه کوم، بس زما قبول و منظور. عمرو ابن وهب رضی الله عنه ورپسې را واپس یې کړي. هلکه مونږ خو د خپلې لور د وجې وي چې تا سره به ګزاره ونه کړي، خو زمونږ لور در سره خوشحاله ده، زه نبي علیه السلام ته ووایم. لاړ پیغمبر علیه السلام ته علم وی سیب کارو شو. وی مهر به ورکې؟ وی جی مهر څه ته وی؟ وی مهر دا دی چې ښځې له به خامخا څه کالې څه پیسې څه شی به ورکې. وی زه خو صاحب د دغه یو څادر مالک یم چې د پرتوګ په ځای مې ځان نه تو کړی دی، نور خو ما سره څه نشته. هلکه مهر نشته، هسې ودونه کې. پیغمبر علیه السلام یو صحابي راوغوست، وی ستا څو کوره دي؟ وی صاحب 2. وی یو کور دله ورکړه، وبخوت. وی صاحب ومې بخوت، کور ښه شو. وی لاړ شه
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پسې، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پسې، او حضرت علی رضی اللہ عنہ پسې. ما ورته یاد که 200 درهمه ته غواړه چې درله درکړي. لار 200 درهمه د یو نه راوړل، 600 درهمه پیغمبر علیه السلام ته کېښود. وی داسې وسوکه چې دا 300 درهم ستا د ښځې مهر شو. ګوره ټول انتظام به له نبي علیه السلام، او په 300 درهم بازار ته لاړ شه، ځان له ښځې له جامې جوړې واله، د کور د کم سامان یې غم واله. ځه سړی لاړ دکان ته لاړ، 300 خو یې د پلو پورې غوټه کړې، او 300 یې یوړې دکان ته وخت چې ځان له ښځې د واده سامان اخلي. دکان کې ولاړ د دې کې آواز واورېد، د ډمامې آواز، ډمامه ډنګېږي بازار کې. یو سړی آواز کې منادي، خدای مو بخا، نبی علیہ السلام جہاد ته لاړ فلان کې علاقې ته. که څوک د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جهاد کول غواړي، خو په دې شرط چې سامان جنگ ورسره خپلي، نو جهاد ته دې لاړ شي. دې صحابي چې دا خبره واورېده، غوږ یې ورته داسې لاس په غوږ کېښود چې خدای پاک، یو طرف ته اوس د ښځې انتظام د واده دی، بل طرف ته نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ، هغه باندې به تورې بریږي او زه به دلته کې واده کوم. ابا د تورو لاندې بی میدان جنگ کې زه به خپلو خوشحالو کې، دا چرته کېږي؟ په سوچ کې پرېوت. هغه سړي دوباره اعلان وکړه بازار کې روان دی، خدای مو بخښه، نبي علیہ السلام پلان کې علاقې ته جهاد له لاړ. که څوک ورسره تلل غواړي، خو چې سامان جنگ خپلې لاندې شي. بیا په سوچ او فکر کې پرېوت. هغه بیا اعلانونه کول، بس دا دکان نه راکوز شو. چې راکوز شو، په هغه 300 درهم او په هغه نورو پیسو یې ځان له اس واغشت، د جنگ سامان یې واغشت، توره، زغره، غشي مشي چې کم په جنگ کې لګي، د جهاد سامان، او یو نقاب، یو رومال یې واغشت چې په هغه یې د خپل مخ وتړ، صرف سترګې ښکاري، باقي ټول مخ پټ. په اس باندې سور شو، هر څه یې په ځای پرېښودل. هغې ښځې خپله قرباني وکړه، هغه جینۍ نیکه وه. اوس رب العالمین هغې ته هم د خپلې نیکۍ صله میلاوي. ممکن ده چې وروستو مستقبل کې بیا خوشحاله نه وه. لاړ جهاد ته، جهاد یې صاحب شروع. تاریخ لیکي داسې زبردست جهاد یې وکړو چې د کافرو په دې میانس کې به ننوتېدو، او داسې توره ورسره وه چې داسې دواړو طرفو ته به یې چلولو، د کافرو داسې پرې یې وغورځولو، څوک یو خوا مړ او څوک بل، خو مخ یې تړلی، صرف سترګې ښکاري. یو صحابه د یو بل نه تپوس کې، لکه دا سړی څوک؟ یاره وایي دا خو موږ نه پېژنو، هېڅوک یې نه پېژني. حضرت علی رضی اللہ عنہ وایي یاره دا چې ته نو مسلم دی، نوی مسلمان راغلی، خو څومره فایده چې ده مونږ ته نه رسوله، دومره مونږ ته چا هم نه ده رسول. پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغی، وی د خدای رسول یو نوی مسلمان راغلی او زبردست مجاهد دی، د دشمن دی صفونو کې نه نوځي او بلا کافر مردار کړ. وی کم دی؟ وی هغه مخامخ په اس چې سوړ. نو د دا لاس دغه وخت کې ښکاره شوی دی، دا څادر یې د دې کمیس نه پرېوتی دی، او توره ورسره ده په یو کافر غزار کړ. چې نبي علیه السلام یې دې مټ ته وکتل، دا خو هلکه هغه تور مټ دی چې دانې دي پې او د دانو نښې دي پې. اظنه سعدا، ګمان کوم چې دا جوړه هغه سعد دی.